حج کې دې الله نصیب وکړي، الله دې عربو ته کنځاوي مه کوئ. موږ تاسو په خوست کې هندوان اوسېږي، دا هندوستان ته احترام دی. عربیان داسې مجاهدین خپه ټول مجاهدین که کوم تبلیغي به در سره کړي، ټول تبلیغیان داسې کړي. نعوذ بالله من ذلک. دا ناپوهي ده. عربانو په افغانستان باندې یرغل وکړ. دا الفاظ دې اوس هم کړی شته، اوس هم داسې کمزور عقیدې والا خلک شته چې هغه دغه اسلام داسې تعبیروي چې دا قومیت ده. عربان دي په وخت کې به د قرآن کریم نه په عربي مجله باندې تعبیر کوه. ځینو غونډو کې موږ ته مشرانو دا ویلي، ځینو غونډو کې به د قرآن کریم پورته کړه په وجدان که دا عربي مجله په موږ باندې اشرار قومي تعصب نه کوي. هغه قومیت ته لمن نه وایي. لیس منا من دعا الى العصبیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نه نه دی څوک چې عصبیت او قوم پرستۍ نه مه کوئ. مسافر ټول عرب مه یادوئ. یو خاص عربي بد در سره کړي دي هغه یادوئ. کیسې مې یادولې ده د روسانو په وخت کې چې چا هجرت کړی وړاندې به کله ورته سپینه ډاک باندې اورېده چې اوس ولاړ شي زړه به دې وبلېږي. موږ به جنت لیدلی نه دی، د جنت به څه خوشحالۍ ګاڼي. خو که په الله باندې زه قسم وخورم خالص به نه شم چې د حرمین شریفینو نه زیاته خوشحالي ما بیا په بل څه کې لیدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک موجود دی. بیا الله خلک غنم ورته بیا ورته واچوي او دا کوترې داسې عادت دی چې چا نالوځي نه پاته خپلې ورسره ګرځي. امن الله ورکړی دی، دې مخلوق ته الله امن ورکړی. دا دنیوي امن نه او اخروي امن هم درته شته. اخروي امن دا ده الله دې موږ تاسو نصیب کړي وکړي. اور د جهنم نه به الله ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي ایمانا و احتسابا که څوک د حج د بیت الله شریف دپاره د ایمان په مقتضا باندې ولاړ شي او په نیت د ثواب ولاړ شي، ریا سمعت دنیوي اغراض یې نه وي، یوازې د الله خوشحالولي مقصد وي، نو دا به داسې راوګرځېږي کیوم ولدته امه، لکه په کومه ورځ چې دا مور زېږولی چې یوه ګناه هم نه وکړي، ټول ګناهونه الله ته معافوي. مور نه چې سړی پیدا شي خو یو ګناه هم نه وي کړي، دا کس به د ګناهونو نه داسې راوګرځېږي چې ته به وایې چې دې سړي یوه ګناه هم نه ده کړې، هم واړه ګناهونه الله ورته معاف کوي او هم لوی ګناهونه الله ورته معاف کوي. او چې کله دا الله درته معاف کړي نو خو امن والا ځای شو، د اور د جهنم نه په امن کې شو، د عذاب قبر نه الله موږ ته امن راکړه. من دخله کان آمنا. حج کې دې الله نصیب وکړي، الله دې په عمره کې نصیب وکړي. بهترین ځایونه دي. قرآن کریم دلته رانازل شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا لومړني آیاتونه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رانازل شوی. په لسګونو سورتونو په مکه مکرمه کې د هجرت نه مخکې رانازل ګرځېدلي دي. دا د وحی د نزول ځای دی. قرآن کریم کې د قرآن کریم صفت دا کې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. یو لوی کتاب تا ته رانازل کړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. برکتي کتاب څه دپاره؟ لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. دې دپاره چې د دې په آیتونو کې خلک تدبر وکړي، په معنا کې سوچ او فکر وکړي او بند او نصحت د عقل خواندان ته روا. مبارک کتاب د قرآن کریم سره چې د کومو شیانو د احترام او د قدردانۍ له امله تړاو ده، دا ټول برکتي دي. هغه ځمکه هم برکتي ده. حرمین شریفین ته په ځمکه باندې نه عامو عربو ته کنځاوي مه کوئ. دا موږ تاسو مقدسات دي. دا موږ تاسو په خوست کې هندوان اوسېږي، دا هندوستان ته احترام لري. دې د خوست هندوان دا هندوستان ته احترام لري، ځکه د دې اصل مرکز هلته دی. کابل کې اوسېږي، ګردیز کې، پاکستان کې، بنګلادیش کې، مختلفو علاقو کې هندویزم عقیدې والا خلک شته. خو اما دوی هندوستان ته احترام لري ځکه هلته بیا خاص مراکز دي،
زمونږ د اسلام مرکز کوم یو دی؟ مکه مکرمه او مدینه منوره. موږ به دې علاقو ته احترام لرو، موږ به دې ژبې ته احترام لرو. الله قرآن کریم کې ژبه عربي ذکر کړې ده. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا. موږ په عربي ژبه باندې د قرآن کریم نازل کړ، عربي کتاب، عربي ته به احترام لرو. دا زموږ مسافر کړونه کله وارې په دې عربو کې د ځینو عربو نه په عذاب چا پیسې درنه نیولې دي، چا ظلم ورباندې کړی، چا څه کړي، نو دوی بیا ټولو عربو ته کنځاوي شوي. عربیان داسې داسې ناپوهي ده په موږ کې. موږ تاسو چې کله دی کوم ملا نظر باندې بیا ټول ملایان یاد، که د کوم حافظ نو طبیعت خراب وي بیا ټول حافظان یاد، که کوم طالب العلم نو طبیعت خراب وي بیا ټول طالبان یاد، که د کوم مجاهد نو زه خفه یم ټول مجاهدین، که کوم تبلیغي به در سره کړي ټول تبلیغیان یاد، تبلیغیان داسې داسې کړي. نعوذ بالله من ذلک. دا ناپوهي ده. ټول عربو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه، صحابه کرام په دې کې موجود دي، او دا قرآن کریم په عربي ژبه باندې نه دی راغلی، عربو ته به نسبت نه کوئ. موږ په جیل کې یو تاریخ کتاب کو د افغانستان تاریخ والله عالم نو کمزوري عقیدې والا کس پرې کلی نو بیا د اسلام راتګ نه داسې تعبیر کړی په دومره کال باندې عربانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او افغانان یې په مقابل کې په میړانه وجنګېدل. دا الفاظ یې داسې لیکلي عربانو صحابه کرامو نه تعبیر کړی چې کله کابل نیول کېده او د اسلام رڼا موږ تاسو ته راغله، هغه اسلام چې دا نن موږ تاسو په دې جومات کې په راټول دا خو د اسلام له امله راغلی. کوم اسلام؟ هغه اسلام چې صحابه راوړی او دوی په عربانو تعبیر درنه کوي، هماغه د عربانو اسلام، هغه عربي اسلام، هغه د عربي پیغمبر دین، هغه عربي قرآن کریم د غیر په مقتضا درته راغلی. ولې راغلی؟ چې سید ته خو نه راغلی، په عبادت وکړ الله د اسلام یوه فریضه موږ په ځای کړو. نو دوی تعبیر څنګه کړه؟ عربانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او افغانان یې په میړانه وجنګېدل. د اسلام مقابلې ته میړانه وایي، ته د اسلام مقابلې د صحابه کرامو مقابلې ته میړانه وایي. الله عز وجل دې زموږ په حال باندې ورکړي. اوس هم همداسې کړی شته، اوس هم داسې د کمزورو عقیدو والا خلک شته چې هغه دغه اسلام داسې تعبیروي چې دا قومیت ده، عربان دي، فلان ده، موږ افغانان ځان ته قوم یو، ځان ته خلک یو، موږ څوک یو هغه ځان ته دي، موږ ځان ته دي، هغه بیرخیلونه دي، موږ بیرخیلونه یو. موږ باید د دوی اسلام ونه منو، د دوی قوانین باید په ځان باندې ونه منو. نعوذ بالله. د کمونستانو په وخت کې به د قرآن کریم نه په عربي مجله باندې تعبیر کوه. ځینو غونډو کې موږ ته مشرانو دا ویلي، ځینو غونډو کې به دا قرآن کریم پورته کړه په وجدان که دا عربي مجله په موږ باندې اشرار ومني. دا بېکاره الفاظ دي، دا قومي تعصبونه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ پیغمبر هغه په خپلو الفاظو کې څه وایي؟ عربي په عجم باندې فضیلت نه لري، عجم په عرب، تور په سپین، سپین په تور، فضیلت د تقوا ده. خپل عربي موږ تا سره برابر کړه، هغه قومي تعصب نه کوي، هغه قومیت ته لمن نه وایي. لیس منا من دعا الى العصبیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نه نه دی څوک چې عصبیت او قوم پرستۍ ته لمن وي، څوک چې ژب پرستي کوي، څوک چې سمت پرستي کوي، څوک چې هېواد پرستي کوي، دا زموږ له امت نه نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل موږ تاسو له داسې داعیو او منتنو بدبویو خبرو څخه وساتي. نو قرآن کریم دا په عربي ژبه رانازل دی. حرمینو ته موږ ولې قدرداني لرو؟ زموږ پیغمبر هلته وخت تېر کړی، خاپوړې هلته کړي دي. دې ځای نه چې د حجاج چې دا په یو خاص عاشقانه سفر باندې ځي، چیغې ونارې وایي، تور سر وي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک.
په زرګونو پیسې مصرفوي، په لکونو پیسې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن ته ځي. الله عز وجل موږ په زړونو کې دغه مینه زرغونه کړي. د ایمان علامه ده څوک چې د حرمینو سره محبت لري او د منافقت نښه ده الله هم دې وساتي. څوک چې د حرمینو سره عداوت او دښمني لري الله هم دې وساتي. دا مسلمان چې حرمینو شریفینو سره د دښمني ده، نو عربو ته کنځامه کوئ. مسافر ټولو ټول عرب مه یادوه. یو خاص عربي بد در سره کړي دي همغه یادول پکار دي. ټولو ته نسبت کول نه دي پکار. اوس هم په دې عربو کې ډېر بهترین خلک موجود دي، ډېر اولیاء او بزرګان په دې کې شته، ډېر ښکلي علما په دې کې موجود دي. ټول عربو ته دا د رسول الله قوم ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت موجود دی. لا تسبوا العرب، رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو ته کنځاوي مه کوئ. انا عربي، زه عرب یم که نه رسول الله وایي، ولې زه عرب نه یم. والقرآن عربي، دا کوم قرآن کریم باندې چې ته ایمان لري او په دې دسمالونو کې د نغښته ده، خو دا عربي قرآن کریم ته که نه په عربي ژبه باندې. ولسان اهل الجنة عربي، او د جنت ژبه عربي ده، خوږه ژبه. څومره خوند په عربي ژبه کې موجود ده. سبحان الله. الله عز وجل دې په رښتینې معنا د حرمینو شریفینو محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او د صحابه کرامو سره محبت را نصیب وګرځوي. هلته زموږ درنو مسلمانانو مدینه منوره د مدینې منورې ته تګ دی. مدینه منوره دا د خیراتو د برکاتو ځای دی. مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویده ده. مدینه منوره کې په زرګونو صحابه کرام پراته دي. په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې قبول شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ، نو په ابتدا کې مدینه منوره کې سختۍ تبې وې چې کله به ورغله ډایرکټ به مړې کېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا یې وکړه، ای الله موږ ته مدینه منوره راګرانه کړې لکه څنګه چې مکه مکرمه په موږ باندې ګرانه وه. دا نه وایي چې یو ځای ته سړی هجرت وکړي، هغه ځای ته سړی نابلد وي. دا یې موږ پلارانو به موږ ته کیسې بیانولې ده د روسانو په وخت کې چې چا هجرت کړی مال ته به کله په سپینو ډاک باندې به یې واړول، په غرونو کې به یې واړول، خیمې به یې ځان ته درولې، ډېرې سختۍ به وې. خپل وطن سې به سړی خفه و، یاره خوست ښکلی وطن و، دا څه په غرونو کې واړول، دا څنګه سختي و ګرمي ده. نو مدینې منورې صحابه کرام چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغلل، تبه ونیول، ځینو به د ځان سره اشعار وې، مریضان شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې وکړې، ای الله د مدینې منورې تبه دا جحفې ته نقل کړې. په جحفه کې په دا زمانه کې یهودان اوسېدل. ای الله موږ ته مدینه منوره راګرانه کړې لکه څنګه چې مکه را باندې ګرانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې نه ووت، په یو ځای باندې ودرېده او د مکې مکرمې په طرف باندې راوکتل. نو دا الفاظ وې، مکې په دې باندې زه پوهېږم چې تر ټولو بهترینه ځمکه الله ته ته یې. که د الله دښمنانو زه له دې ځای نه ویستلی نه وای، چېرته به م زه نه وای راوتلی. ښه په دې باندې پوهېږم چې په ټوله ځمکه کې غوره او بهترینه ځمکه همدا ته یې. زه څه وکړم؟ د الله دښمنان مې نه پرېږدي او په هجرت باندې مجبوره کړی. نو مدینه منوره کې بیا دا دعا وکړه، ای الله مدینه مونږ ته راګرانه کړي لکه څنګه چې مکه مکرمه په مونږ باندې ګرانه وه، او د دې دا تبې خدا جحفې ته نقل کړي. الله عز وجل همداسې وکړي. سبحان الله. مدینه منورې ته چې اوس ولاړ شي زړه به دې وګورېږي. مونږ به جنت لیدلی نه دی، د جنت به څه خوشحالۍ ګاڼي، خو که په الله باندې زه قسم وخورم قانع به نه شم چې د حرمینو شریفینو نه زیاته خوشحالي ما بیا په بل څه کې نه ده لیدلې. نو جنت هم لیدلی نه دی، دې نه پورته په دې جنت خوشحالۍ ګاڼي. څنګه زړه باغ باغي، څنګه روح خوشحال یا الله. او بیا د مدینې منورې خاص کیفیتونه دي. دا د حجاجو نه چې پوښتنه وکړي چې کله راواپس شي، نو ټول د مدینې منورې صفت کوي. ولا مدینې منورې کوټې هم نږدې وي، ولا مدینې منورې هوا هم ښه وه، ولا مدینې منورې ډېر خوند کاوه. وجه دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک موجود دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله، یا الله عز وجل مدینې منورې ته نصیب کړي ضعفي ما أعطيت للمكة من النعم. دا ست الفاظ راځي، ای الله
مدینه منورې ته دوه چنده نعمتونه نصیب کړي. هغه نعمتونه کوم چې مکې مکرمې ته نصیب شوي دي، دوه چنده د مکې مکرمې رب کریم خدای مدینې منورې ته نصیب وګرځوي. او دا به تاسو هلته وګورئ، شیانو مدینه منوره کې ارزانه وي مکې مکرمې ته. تقریبا مدینه منوره کې چې کله عمره وه 3 دقیقې ما چې سات ښه نیولې وه 2 منټه یا 3 منټه لاره به وه مسجد نبوي ته دومره نږدې د مونږ کوه. او په مکه مکرمه کې 21 منټه هم چې ښه تیز به تلې چې که د دې نه تیز مزل دې کړی ځکه به منډه وه، نو 21-22 منټه سات پورې پسې نیولې دومره لرې کعبه وه. هر څه د مدینې منورې بدل دي. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی، هلته د رسول الله دعاګانې دي، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای دی، هلته صحابه کرام ویده دي، هلته انصار د مدینې منورې دي، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو نښې موجودې دي. الله عز وجل یو خاص برکات مدینې منورې ته نصیب کړي. یو حدیث کې راځي چې یو لمونځ هلته څوک ادا کړي په 1000 لمونځونو باندې بدلېږي. بل روایت کې بیا 50,000 لمونځونه دي، 50,000 لمونځونو باندې الله بدلوي. یو لمونځ په مدینه منوره کې الله دې موږ سره نصیب کړي. څلوېښت لمونځونه هلته بیا زموږ حجاج پوره کوي. چې کله حاجیان هلته ولاړ شي 8 ورځې بیا تقریبا په مدینه منوره کې پوره کوي. نو شپه ورځ کې 15 لمونځونه دي، تقریبا دا 40 لمونځونه کېږي. خاص فضایل دي. هلته مسجد قبا دی، یو لمونځ هلته ادا کول د قبول عمرې ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې منورې نه په کومه باندې مسجد قبا ته کله کله راته او هلته به یې 2 رکعته لمونځ پکې ادا کاوه. مسجد جمعه ده، هلته د خود مقام موجود دی. هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزواتو او د ده د ملګرو د شهادتونو ځایونه موجود دي چې د دې مدینې منورې نه الله عز وجل ټولې دنیا ته اسلام خپور کړی ده. الله دې د دې ځایونو قدرداني او د دې ځایونو تقدس موږ او تاسو ټولو ته رانصیب کړي. الله عز وجل دې موږ تاسو په زړونو کې د دې عظمت راسخ وګرځوي. مسلمانانو وروڼو، که د سړي وسم نه وي خو په زړونو کې خو به محبت د دې ځایونو سره ساتو. دا زموږ تاسو اسلام ده. موږ تاسو وایو د اسلام 5مه بنا حج ده. په حج کې څه دي؟ همدغه حرمین شریفین ته تګونه دي. هلته مو د مکې مکرمې لیدل دي، د مدینې منورې لیدل دي. دا زموږ تاسو د حج اهم امور دي. نو د دې سره په زړه کې ارزو و تمنا محبت له دې سره ساتل. الله نه غوښتل یې الله په دې ښکلي سفر کې د ما نصیبه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترغیب ذکر کاوه، من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. چا چې زما د قبر زیارت وکاوه د ده دپاره زما شفاعت واجب شو. هلته ریاض الجنه ده. هلته یو حدیث مبارک کې لیکلی ده، بین منبري وبین بیتي روضة من ریاض الجنه. په مابین د منبر او زما د کوټې په مابین کې چې کومه ساحه ده دا یوه باغچه ده د باغچو د جنت نه. سبحان الله. دغه ټوټه ځمکه ده د جنت ځمکه ده، د جنتي ځمکه ده. مکه مکرمه کې پاڼې دي د جنت، بیر زمزم دی د جنت. او په مدینه منوره کې بیا دا ټوټه ځمکه ده. که الله هلته ور ورسولی سپینې قالینې په هغې کې اچولې دي، شین بخوندې غوندې قالینې، نورې عامې قالینې د مدینې منورې هغه تکې سرې دي، خو دغه قالینې دا سپین رنګې دي. قطارونه قطارونه خلک ورته ولاړ وي. نو تقریبا ما چې سات ورپسې نیولی و یوه نیمه ګاڼټه کې سړی هغه ریاض الجنت ته داخلېږي. ورو ورو مخې ته ځي، لږ لږ خلک ورپرېږدي، 15 منټه وخت ورکوي چې هلته ته دعاګانې وکړې، 2 رکعته لمونځ پکې ادا کړې. دا د جنت د باغچو نه باغچه ده. سبحان الله. دا به سبب وي موږ دپاره د دخول د جنت. زه کې به دا راولي الله هغه ځمکه ما ته نصیب کړې چې له جنت به راغلې ده. ګوندې دغه ځمکه کې لمونځ دا د سبب د دخول د جنت وګرځېږي. نور خو د جنت چې کوم شیان دنیا ته راغلي په جنتي صفت باندې بیا نه وي پاتې. که په جنتي صفت باندې پاتې شي بیا خو منو ایمان بالغیب نه شي، ایمان بالمشاهده به شي. کله وارې زموږ په ذهن کې سوال دا راځي چې ښه چې دا جنتي ځمکه ده نو دې ځمکې ته داخلېدم په دا باندې چې مونږ بیا په جنت کې او چې په جنت کې د جنت صفت خدا ده چې ته په هغې کې وږی کېږې نه. لا تجوع فيها ولا تعرى. نه به په هغې کې چېرته لوڅ لغړ شي، نه به په هغې کې وږی شي، نه ګرمي شته پکې، نه په هغې کې یخني شته. او دې ریاض الجنت خو چې څوک کېني وږی کېږي. نو دا ولې بیا څنګه
ځمکه نو بیا علماء کرامو دا لیکلي چې د جنت نه چې کوم شیان راغلي هغې د دنیا صفت بیا خپل کړه دا ټوټه د جنت ټوټه ده دا په رښتیا جنتي ځمکه ده خو اما هغه کوم خصایص د جنت د ځمکې چې د هغه اوس نه لري اوس د دنیا د ځمکې خصلتونه دا لري عین د دنیا چې کوم اثرات دي هغه په دې کې موجود دي نو راغلي رښتیا د جنت ده هغه د زمزم چینه دا د جنت چینه ده خو اما صفت د دنیا خپل کړه هغه کاڼي د جنت کاڼي دي خو اما صفتونه د دنیا خپل کړي دي نور دا راغلي د جنت نه دي الله عز وجل دې نصیب پکې وکړي خدای عز وجل دې موږ تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې په دې خوندورو سفرونو کې زموږ نصیب وشي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله عز وجل رضا ونصيبه رب كريم خدا بهترین شپې ورځې دي یا الله زموږ حاجیان حج ته په تیاري باندې مصروف دي ولګیا دي ای الله عز وجل د دوی د حجونو سفرونه برکتي کړي یا الله په خیر او عافیت باندې حرمین ته ورسوي مولا په خیر او عافیت باندې بیا راولي یا الله عز وجل د موږ ټولو مسلمانانو په حج د بیت الله شریف او په زیارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نصیب وکړي رب العالمین خدا موږ ته اخلاص او الهیت را نصیب کړي ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي دعا ورته وکړئ یو تعداد ورونه مریضان دي ای الله شفا کامل عاجله نصیب کړي چا میندې مریضان دي چا پلار مریض ده او څوک په خپله مریضان دي یا الله عز وجل شفا کامل عاجله نصیب کړي یا الله خپل لارې دوا وګرځوي یا الله مشکل کشا ذات دی خدا دې د خپل مشکلات حل فصل کړي ځینې ورونه مسافر دي په سفرونو کې دي ځینې سفر ته روان وو نو بار بار دعاګانې وختي زنګونو میسیجونه یې کول رب کریم خدا ته د دې سفرونو بې خطره کړي یا الله په خیر او عافیت باندې خپل وطنونو ته بېرته بیا راواپس کړي یا الله حلال کې راحه رزق یې په نصیب کړي یا الله عز وجل بیا د شکرې توفیق ورته نصیب کړي په خپل وطن کې د امن و امان په فضا کې رب کریم خدا چاره جوړه کړي موږ ټولو ته راضي شي صلی الله تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین نو ملګري دعا وخت دی چې بد بد خصلتونه راکړي نو په اخلاص باندې دعا وکړئ د خپل ځان اصلاح مقصد ده او دا د ایمان علامه ده چې سړی خفه وي او سړی په دې باندې پوهېږي چې دا بد خصلت دی بد خوی دی او د الله نه بخښنه غواړي سفارش غواړي په اخلاص دعا ورته وکړئ یا الله دې اصلاح مو نصیب کړي رب کریم خدا هغه خصلتونه ورته نصیب کړي چې ته ورباندې خوشحاله کېږي ټول هغه بد خصلتونه چې ته ترې ناراضه ګرځي یا الله دې